ایوب علیہ السلام په پیغمبرانو کې د یو ډېر لوی درجې پیغمبر دی او لویه مرتبه الله ورکړې ده او په پیغمبرانو کې هر پیغمبر له خدای پاک سزا له خپل خصوصیات ورکړي. د ده دا خصوصیت و چې دی مالدار و، مال یې زیات و، جایدادونه او ځمکې هم ډېرې وې او د هغې سره ګڼې چیلې، اوښان، څاروي، خادمان، غلامان، مریان دا هم ډېر زیات و. تفسیر خازن دا واقع چې ذکر کوي نو دا هغې د پاسه یو بل تفسیر دی، تفسیر مدارک التنزیل. هغه لیکي چې د ده 15,000 اوښانې او 12,000 ګړې چیلې وې او 1500 خادمان او غلامان او مریان او نور ځمکې او جایدادونه ډېر زیات وو. لیکن سره د دې به د دومره عبادت د الله کو چې فرشتو به په اسمانونو کې صفت کو. یاره ایوب علیہ السلام سره حالانکه فرشتې ډېر ښه عبادت کوي خو بیا هم فرشتو سره نفس شته نو سره شیطان شته. پیغمبران هم خدای د شیطان نه محفوظ ساتلی دي، د نفساني خواهشاتو نه الله پاک ساتلی دي. دنیا کې خامخا اوسېږي، ډوډۍ غواړي او د دنیا رزق خامخا طلب کوي. نو سره د حضرت ایوب علیہ السلام داسې عبادت کو چې په اسمان کې فرشتو یې صفتونه کول چې ایوب علیہ السلام ډېر عبادت کوي، ډېر الله ته جاري، ډېر زاري کوي. د نیکانو خلقو ذکر به په اسمان کې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړي نیکي کوي کنه نیکي نو فرشتې په اسمان کې د هغې د نیکو ذکر کوي. اولین د نیکو ذکر کوي چې یاره دا فلان کې بنده خو زما ډېر نیک بنده دی او ډېره نیکي کوي. جبریل علیه السلام ته خدای پاک وایي چې دې زما نیکي کوي، زه پرې راضي یم نو ای جبریله ته هم ترې راضي شه، زه ورسره مینه کوم نو ته هم ورسره مینه وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام الفاظ دي. جبریل علیہ السلام نور فرشتو ته وایي چې د فلانکي بنده سره خو الله مینه کوي، تاسو مو سره مینه وکړئ. نو د اسمان فرشتې مو سره مینه شروع کړي. نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې په دنیا کې ثم یوضع له القبول، دنیا کې خدای پاک د نیکانو په زړه کې هغه سره مینه پیدا کړي چې کوم نیکان خلک دي د هغې په زړه کې ورسره محبت پیدا شي، او چې کوم بدانې ګنده خلک دي د هغې په زړه کې ورسره محبت نه وي. لکه نیک سړی خو د بدانو اصلاح کوي، هغې ته خپله بدي ښیي. نو د نیکانو خلقو محبت به ورسره وي او د بدانو او د ګندو خلقو محبت مینه به ورسره نه وي. او چې کوم سړی په دنیا کې ګنده وي نو الله جبریل علیه السلام ته وایي چې ای جبریل دا فلانکې سړی خو ډېر ګناهګار دی، ما خفه کوي نو زما هم ورسره روانه ده، زه هم ترې خوشحاله نه یم، ته یې ورسره بغض شروع کړه. نو جبریل علیه السلام هم ورسره بغض شروع کړي. نو اسمان کې چې څومره فرشتې د جبریل علیه السلام هغې ته هغه پیغام ورسوي چې د فلانکي بنده سره د خدای نه لګي، د الله بدي شي نو تاسو هم ورسره بغض شروع کړئ، هغه فرشتې هم ورسره بغض شروع کړي. نو په دنیا کې چې څومره نیکان بندګان دي الله د هغې په زړونو کې هم د هغې سړي سره بغض شروع کړي، د زړه نه د هغوی نه خوښه او د بدانو خلقو خوښي. نو د انسان د نیکۍ او د بدۍ ذکر دا به په اسمانونو کې کېږي. نو د ایوب علیه السلام ذکر هم کېده. خو دا خبره واورئ ورونو چې شیطان به تر دغې وخته پورې په اسمانونو کې ګرځېده، چکر به یې واو. د جنت نه خو الله منې کړی خو اسمانونو کې به چکر لګو. چې عیسی علیه السلام کله خدای پاک وخېجه اسمان ته، څلورم اسمان ته، نو د ده د څلورم اسمان نه بره تلل بند شو، لاندې تللی شي او بره نه شو تللی. او چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک رب العالمین هغه له نبوت ورکړه، قرآن خدای پاک نازلول شروع کړل، نو بس د اسمان نه مکمل دی بند شو، اوس اسمان ته نشي تللی. حدیث کې راځي بخاري شریف کې حدیث کې اوس هم شیطانان
د یو د بل لپاسه پړی جوړه کړي او داسې نبی علیہ السلام دا ګوتې مبارکې داسې کړې په دې طریقه یو بل لپاسه کښېني پړی جوړه کړي اسمان ته ورسي نو هلته کې چې اسمان کې فرشتې کومې خبرې کوي چې فلانکې علاقه به باران کېږي د فلانکې زوی به کېږي هغې ته خو خدای پاک دا کارونه سپاري نو هغې خبرو ته دا شیطانان غوږ کېږي خبرې اوري نو چې دوی دا خبرې را اغلا کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې خدای پاک پې د بغل یو شغله را خطا کړي چې دا وسوځئ نو کله کله خو دوی وسوځي هغه خبره لاندې راونه رسي او کله دوی لکه د بجلۍ د کرن غوندې خبره یو ته بل ته فورا چې واوري نو فورا یې وکړي نو چې هغه شغله پرې راشي نو هغه بره ولوئ خو دوی یې چې واري نو دوی بیا خبره لاندې ملګري ته رسولي هغه لاندې ملګری هغه خبر یوسي جادوګر ته او کاهن ته کوټګر ته په دې وړه کې اچوي نو هغه بیا خلکو ته وایي د فلان زوی به کېږي دا به کېږي دا به کېږي نو هغه یوه خبره نبي علیه السلام فرمایي رښتونې وي لکه هغه شیطان ورته وړه کې اچولي او شیطان د اسمان نه اورېدلي او سل ورسره دروغ یو ځای کوي نو که څوک پوهېږي چې یاره دی فلانکي کوټګر له مور نه کوټګر دی هلکه وایي په فلانکي ته یې نه وري چې زوی به دې کېږي یو شو پوه نه فلانکي ته ویلي چې باران به کېږي یو شو پوه نه هغه یوه خبره خلکو ته وایي او د هغې یوې خبرې د وجې نه خلک تصدیق کوي نو اوس شیطانان اسمان ته بندې نه شي ختې خو دغه درمیان کې به اسمان ته ختېدل فرشتو د ایوب علیه السلام صفت کوو نو دا ابلیس ورته وایي چې یاره د هغه به ولې به عبادت نه کوي هغه له خدای مال ورکړی دی نو عبادت ته اوزګار هغه له خدای بچي ورکړی دی نو عبادت ته اوزګار کله د مال او دولت نه وي د به عبادت نه وکړي په الله دا خبره بده ولګېدله ابلیس ته څه وی الله مال دولت ادې فارغ کړی دی نه اوزګار دی ته دې غریب کړه د مال اختیار ته مال راکړه دې غریب پوه تو ګوره چې دی ستا پوټې عبادت به مو نه کړي او شیطان خو الله سره مقابله کوي الله ورته ګوره مه کوئ نه جي ته الله مال اختیار ته راکړه دا مال ولې تباه کوم وی ښه ده هغه مال مې ته اختیارمند کړي نو دا رونو یاد ساتئ قرآن حکیم کې الله یرسل علیکم حفظا هر انسان له خدای پاک ګورې فرشتې ورکړي دي چې ستاسو حفاظت کوي که دا فرشتو حفاظت نه کولې نو دا نیکان خلک به د شیطانانو وجلي اوس یو نیک سړی دی یو عالم دی خلکو ته څومره نصیحت کوي څومره خلکو اصلاح کوي په خلکو ګیرې پرېږدي خلکو ته نصیحت کوي خلک د نارواو نه اړوي ټول ورځ په جومات کې دا جمعې مانځه کې یا په جنازو کې دا تقریرونه چې کوي څه لپاره کوي چې خلک جنت ته راچي او د جهنم نه ووړي دا خو د شیطان دشمني نو هر نیک بنده د شیطان دشمن دی نو ده به بیا څه چل دی وړه کې اوس د نیکانو ته وسوسې اچوي بیا به یې د دې مړی نه نیول اوس هغه دشمن د شیطان چې مونږ یې نه نو مونږ یې مړی نه به یې نیو نیک سړی به یې وجب مړی باندې به له ګوتې خودې وجب لیکن الله حفاظت کوي ګورې په فرشتو یرسل علیکم حفظة داسې فرشتې دي چې هغه د انسان حفاظت کوي د شیطان نه د انسان د مال هم حفاظت کوي دا شیطان د ستا غنم هم ختمولی شي ستا جوار هم ختمولی شي ستا ګډې چیرې هم ختمولی شي ستا بچي هم ختمولی شي خدا ګورې خدای پاک حفاظت کوي نو الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړو دا شیطان که د ایوب علیه السلام دی فصل سره عمل کوي نو اوزي کې پرېږدي بس دی راغی د خپل بچي راغونډ کړو او د حضرت ایوب علیه السلام چې څومره فصل و هغه ټول ورله برباد کړ څه وسوځو څه دریاب کې وغورځولو څه باندې یو خوا څه بل خوا ټول فصل شین دی او که اوټ دی ټول هلاک کړ حضرت ایوب علیه السلام ناست دی او د خدای پاک عبادت کوي او دا شیطان د مشر ناظر په شکل کې راغی کم چې د پټو مشرو او ایوب علیه السلام ته وایي چې ته خو د خدای پاک عبادتونه کې لګې او الله درله فصلونه ټول تباه کړل میوې هم تباه شوې باغونه هم تباه شو غنمان هر څه لاړل اوس وجدو برباد شو ایوب علیه السلام چې کله سلام وګرځاو نو وی الحمدلله الذي اعطاني الله دا هغه الله چې مال دا مال راکړی دی هغه له ډېره لویه ثنا خدای پاک مانه دا مال راکړو او دا مال مانه رب العالمین واغشتو خدای راکړو خدای واغشت دا خدای مالو فاخذ مني مانه واغشت زه به د خدای ثنا ویم او د نیک بنده ګورې خصوصیت امرونو دا دی چې کله خدای مال ورکی به دی وی الحمدلله او کله خدای مال والدی بوی انا لله و انا الیه راجعون زو زما د مال د خدایو او یو ځل به مونږ ټول الله للو
نن مې مال لاړ بل ورځ به زه مزم ورپسې ځکه خو پیغمبر علیه السلام ته حضرت جبریل علیه السلام راغی که نه وایي د خدای رسول الله وایي چې دې څومره مال غواړي و دې غواړي چې ورکم ولا وی نه زه داسې مال نه غواړم زما دا خوښه ده چې یو ورځ موړ یم او بل ورځ وږی یم چې موړ یم چې د خدای شکر ادا کړي او چې وږی یم چې الله ته وژاړم دا صفت ته الله په مسلمان کې پیدا کړي زه خدا سوال کوم زم خدای له فقر نه مو ساتې د تنګدستیا نه مو ساتې دغه امتحان ته مونږ نه شو ټینګېدی پیغمبران ورته ټینګېدي شو مونږ کوم ځای ټینګېدي شو که یو ورځ در باندې لوږه راغله مونځ هر څه به دې ورته پرېښي چې ښځه له مونځونه کوم ورته مهرباني له لوږه راولې دا خپل کار کوه نه کوم درله مونځ هغه ایوب علیه السلام او پیغمبران جدا و د هغې دغه صفت او دغه خصوصیت و به هر صورت رونو وی ما له خدای را کړي او ما نه الله واغېستل الله له ثنا ده دې ناامیده شو مایوسه لاړ الله ذوالجلال ورته وایي چې څه دې وکړل فصل دی ولا برباد کړ څومره د لکونو روپو مال دی ولا برباد کړ لیکن زما د بنده د ایوب علیه السلام عبادت کې د پاپ د سترګې فرق رانه وسته وی الله نور مال شته مطمئن دی لا اوښان او ګړه چیلی شته نوکران او خادمان شته دا څه خبره پوس فصل برباد شو بل ورځ بیا وکړي که نه تېره یې اوښانو د دې ګډو چیلو اختیار مال راکړه چې دا مور له هلاک کړمه چې دې مانه عبادت وکړي دغه اختیار مې هم درکړ راغی چې څومره فرشتو ته حکم وکړ چې د اوښانو ګډې چولې حفاظت نام لاس والی هغه مړه شیطان برباد کړ او بیا همغسې ایوب علیه السلام عبادت ته ولاړ دی چې دی د هغه اوښانو د ګډو چیلو چې کوم مشر نوکر و خادم و د هغه په شکل شو راغی دا الله له عبادت کوي او خدای پاک در سره بل ورځ درله څه وکړل فصلونه یې ټول برباد کړل وایي څومره چې اوښان دي او ګډې چیلې ټول برباد شو هغه 15,000 اوښان او ګډې هغه 12,000 ګډې چیلې ټول لاړل ختم دی هماغسې ویل الحمدلله الذي اعطاني هذا هغې الله له سزا ده چې ما له دا راکړل واخذ مني وما نه واخېستی لله ما اعطا وما اخذ کوم شی چې تا له درکوي هم خدای درکوي هم د خدای دی او چې کوم یې درنه اخلي هغه هم د الله دی اثبات پروا مې نشته او په خپل عبادت کې رب ته سترګې فرق رانه وسته بیا مایوس شو چې لکه عجیبه سړی فصل برباد شو دا سیدونه برباد شو اوښان چیلی ګړې هغه برباد شو بیا لاړ اسمان ته وی څه یې وکړل وی خدای پاکه نوکران خادمانې دي نوکران خادمان شته بل ورځ به نورې ګډې چیلې وساتي وی د هغې اختیار مې هم در راغی هغه ټول نوکران خادمان یې موله مړه کړل اوس چې خدای پاک حفاظت لري کړي نو بیا خو شیطان ضرر رسولی شي راغی ولا بیا دا شیطان د انسان په شکل وی ته خو د خدای عبادت کوي چې څومره هغه 1500 د نوکران و ټول لاړل برباد شو وبا پرې راغله مړه شو بیا هماغسې وی ان لله ما اعطا وما اخذ چې خدای کوم شی درکړه هم د خدای دی چې د نه واخېسته هم د خدای دی بیا لاړ الله ورته بیا وی څه یې وکړل اوس چې خدای له سره امداد کوي که شیطان لاړم ستا مقابله نه شي کولی وی بچی یې شته په هغې مطمئن دی هغه بچو اختیار مې هم دله درکوی دغې وخت کې راځي دا بچي راغونډ شوي وو د حضرت ایوب علیه السلام او د اووه لوڼه وي اووې زامن راغونډ شوي دي یو کوټه کې استاد ورته سبق ښایي الله ذوالجلال اختیار ورکړی و بس دی راغی وه کوټه یې ټول جوړه کوله و هغه پرې راغورځوله او چې څومره پکې هغه لوڼه وې او زامن ټول پکې مړه شو بله کوټه یې ورله په ښځو راغورځوله صرف یوه ښځه د ایوب علیه السلام ته بچ شو باقي ټولې مړې شو راغی په منډه چې کوم د ده د زامنو استاد و د هغه په شکل راغی او ایوب علیه السلام ته ودرېد شابه شابه کوه عبادتونه تا نو خدای ته سوال نه کوې دا څنګه ستا خدای دی بل چا ته نه ګورې تا پسې راغښتې ده او بل ورځ درله مال برباد کړو دغه بچي دله مړه کړل دی مقه خبره کوي لله ما اعطا وما اخذ خدای چې څه راکړي دی هم د الله دی او چې واغېستل هم د خدای دی بس زما پې صبر دی دی ورته څه وایي دا خبیث دی ورته وایي چې افسوس او ارمان که د هغه بچوه چغې دی واورېدې که نه او د هغې هغه مازغه او د هغې هغه کلمې دی ولیدې که نه داسې عجیبه سړی نو دې وخت کې حضرت ایوب علیه السلام الله ته لاس اوچت کړ او راپاڅېده بچو فکر له روان شو او لاس اوچت کوي یا لیته امي لم تلدني ارمان که مور نه وې راوړی نو څه خبه وه
ځکه بیا هم د دنیا تکلیف دی غیر اختیاري په سړي باندې هغه تکلیف خو خامخا راځي. افسوس که مور نه وې راوړی او د مور نه وې پیدا نو څه خبه وه ځکه بچو باندې خامخا رحم راشي. خو چې دا خبره یې وکړه نو شیطان له دا یوه هم ډېره وه دغه خبره یې واخېسته او بل اسمان ته یې منډه کړی او ایوب علیه السلام چې پوه شو نو زر خدای ته په سجده پرېوت چې الله باندې غلطي وشوه بس تا چې څو کړل ښه دې وکړل دا بچي راکړم ته و الله وام غشتل ته ښه خبره ده چې د ما بچو ته خدای پاک شهادت الله ورکړه زه پرې خوشحاله. شیطان چې بره وروخته نو الله ته وایي چې ستومانه مې که درله سړی وي څنګه وایي چې دغه دې ویې که نه چې ارمان که مور نه وې راوړی نو څه خبره وایي دا خو څه دومره لویه خبره نه ده خو ستا د راتلو نه د هغه توبه مخکې را رسېدلې ده ته لا لار کې وې چې د هغه توبه را رسېدلې ده د لارې خبرې هم توبه وښې ده ورشه وګوره د هغې هم توبهګار دی. وی خدای پاک وی څنګه دی وکړه وی الله په خپل وجود مطمئن دی وجود یې روغ دی په دې تمه دی چې د خیر دی مال خو راتلو شی دی بچي راتلو شی دی نور به خدای راکړي تېره دی وجود اختیار راکړه چې دی په مرض وغورځم چې دې عبادت وکړي الله پاک وی دا اختیار مې درته درکړ. راغی حضرت ایوب علیه السلام په مصلی ولاړ دی په جانماز ولاړ دی مونځ کوي او دې شیطان ولا سپېمو کې پوکي دا خبیث شی دی چې پوکې او په د بیماري ولګېده بیماري پرې ورو روانه شوه په دې وجودي بیماري ولګېده دې ته نوبت ورسېده چې هېڅ قسمه دنیاوي علاج فایده نه ورکوي نه حکیمي او نه بل هېڅ فایده نه ورکوي او نوبت دې ته ورسېد چې په کم کلي کې دی و چې کم ملګري ورسره ټول ترې راغلل وتښتېدل په سړي کې راشي نو بیا ملګري ورسره نه ټینګېږي یو ملګری هم تلاړ بل هم تلاړ مسلمانان چې کوم هغه هم لاړل مرتد شو دا څنګه خدای پیغمبر مالونه ولا خدای تباه کوي وجود ولا خدای بربادوي دا نقصان ورسره کوي عجیبه ده الله پیغمبر دی. هغه ملګري چې څومره ورسره و هغه ټول لاړل بس د هغې هغه امداد او هغه ملګرتیا ختمه شوه. یوه بیبي د ایوب علیه السلام رحمه نوم دی او د یوسف علیه السلام نو سره د یوسف علیه السلام د زوی لور ده او دا ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نو سره د یعقوب علیه السلام د بل زوی او سره پاتې شو باقي نور چې څومره مسلمانان وغه ټول لاړل مرتد شو تښتېدل نو د خلکو یې د ښځې ته ووایي چې یاره ته مهرباني وکړه او دا خاوند دی د کلي نه بار وباسه دته داسې مرض لګېدلی دی چې ممکن ده دا بیماري مونږ ته ونه لګي او که دا نه وباسي نو ولې مونږ یې وباسو چې د لار کې دله غورځو دې ښځې دا خپل خاوند را په اوږه او یو یړې د کلي نه بار یو ځای کې ورځه چښتي بندګي جونګړه را یو ځای کړه په هغې کې ډېره یو ځمکه باندې سملاو او دا خواره به ګرځېده او مزدوري به یې کوله او د خپل خاوند نه به یې راوړه. نبي علیه السلام فرمایي د ښځې لپاره جنت ګټل ډېر اسان دي. ګورې د سړي په نسبت ښځې له جنت ګټل اسان دي. وایي هغه ښځه چې هغه خپل 5 وخته لمونځ کوي او خپلې روجې نیسي او د خپل ځان حفاظت کوي د پردو خلکو نه. ایما امرأة صلت خمسها وصامت صومها 5 منځونه کوي او خپل روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندام د خپل ځان حفاظت کوي د پردو خلکو نه واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري کوي. څلور خبره شي بس منځ روجه یا که زکات وغیره پې فرض دي او د خپل ځان حفاظت او د خپل خاوند تابعداري. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. النبی علیہ السلام فرمایي د جنت په کومه دروازه چې دا داخلېدل غواړي نو ورځي دي پې څومره اسانه شو. ښځې خو په پردو پټو کې حرام پسې نه ګرځي سړي ګرځي. ښځې خو دا جواری نه کوي یو سړي کوي. ښځې خو به د ناروا ډمتوب پسې نه ګرځي کوڅه په کوڅه سړي کوي. ښځې خو بار په دې لارو کوڅو کې دا ناروا او دا منډې تړلې نه وایي دا ټولې وایي او ښځې نه کوي. د ډېرو ګناهونو نه ښځې محفوظ دي.
کومو ګناهونو کې چې سړی مبتلا دي پکې ښځې ته محفوظ دي. خاوند کوله مال راوړه که حلال دی او که حرام دی خواره مجبوره ده خامخا به استعمالوي. نو نبي علیه السلام فرمایي کمه قدر چې دا 5 منځونه وکړي، دا چې کوم به فرض دي روژه ونیسي، د خپل وجود حفاظت وکړي او د خپل خاوند تابعداري وکړي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په کومه دروازه چې دا داخلېدل غواړي ورځي دی. نو دې د خپل خاوند پورا تابعداري وکړه دی بیبي. او یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د خاوند په ښځه چې کوم حق دی، وایي که یو خاوند یو ښځې ته وویل چې د دې غر دا تیږې به وړې هغې له او د هغې غر تیږې به دې له راوړې شابه، او دا لګیا ده او د دې غر دا تیږې هلته وړي او د هغې غر تیږې دې بل له راوړي، او دې سره هم خاوند ورته وایي چې درته خپل حق نه بخم، نو ګورې خدای نه بخي. دا بېله خبره ده که دا خاوند په دې ښځه ظلم کوي، نو د خاوند نه به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي. ظلم چې په دې کوي قیامت پر ورځ به خدای تپوس کوي، خو تر څو چې د الله خلاف نی نو ښځه د خاوند تابعداري کوي. نو دا ښځه خو د پیغمبر نو سیره په اوږیا کې د خپل خاوند را په شا کو یو یې بیابان کې وغورځوه. لږ یو ګوټی کې تاسو لږ را مخکې شی دا ملګري ځای وي تنګ تنګ نو د وروستو ملګرو ته به ځای شي. دا نن جمعه که خیر ګزاره وکړې نو آینده جمعه به که خیر مونږ په خپل جومات کې الحمدلله کوو. انشاءالله چهارشنبې په ورځ به مونږ دا سامان ته اوس پړو او بیا به دا ورځ نیمه صفا کو، جمعې په ورځ به که خیر هغې کې مونږ خپل مونږ انشاءالله لږ لږ را نږدې شي دې ملګرو له ځای میلو شي، لږ تنګ تنګ کې. نو په هر صورت خبره مې دې پورې کوله چې بیماری پې ولګېدله او سخته بیماری پې ولګېدله چې د کلي نه بارې کم ځای کې وغورځاو، نو دا قوم یې ورغی همغه ځای ته ورپسې وایي داسې کار به مهرباني وکړي چې دلته کې هم زمونږ دا نوکران او غلامان ګرځي را ګرځي، اصله دا بیماري هغې ته ولګي او د هغې نه بیا مونږ ته ونه لګي. دا خاوند یو څه لرې دی رک او که لرې نه دی رکی نو ګورې تا موج نو دین درله وجنو. اخواره بیا مجبوره شوه او د هغه ځای نه چې ته لرې یو ځنګل ته یې وړله، یو بیابان ته، یو دښتې ته، یو ځنګل ته، په هغې کې په یو میدان کې دا خپل خاوند سمله و، دا به تله او خوارې مزدوري به کولو چې څه به یې ګټل د خپل خاوند له به یې وړل. او یو نوم طبیب حکیم چې کوم په هغه زمانه کې معالج او علاج والا یو یې پرې نه ښوده د خاوند د علاج لپاره، خو بیماری الله راولي. قرآن حکیم کې الله فرمایي ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، وایي چې خدای له تکلیف او ضرر راوست بې د الله نه بل څوک نشي لرکولی. ډاکټر او طبیب به د علاج کوي، خو چې خدای پاک دا بیماری د لرکولو اراده نه کړې نه ډاکټر لرکولی شي نه طبیب لرکولی شي، او چې خدای پاک د مرض د لرکولو اراده وکړي نو یو معمولي غوندې نسخه به دې بانه شي او خدای پاک به دې جوړ کړي. نو یو ځل شیطان راغی دی ښځې دی ورته وایي یاره ستا دا خاوند ناجوړ دی او درته یو نسخه ښیم، یو اسانه غوندې نسخه راته ښیم، هغه کار وکړه دا خاوند به دې فوراً جوړ شي، زه ذمهداري درکوم. وایي څنګه وکړم؟ وایي داسې کار وکړه یو چیلې او ګډ پیدا کړه او حلالې او د هغې غوښه پرې وخوره، خو دا چیلې ګډ چې حلالی نو د خدای نوم به پرې نه حلې، دا به نه وی چې بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر، دا به نه وی، ذبح یې کوه د خدای نوم پرې مه اخله، دا غوښه پرې وخوره نو ممکن ده چې ستا دا خاوند جوړ شي. روح المعانی لیکلی دي نو هغه دې وی راشه دا کار وکړه. دا اول خدای شیطان ورته نور ډېرې خبرې وکړې، یو نوم یې ورته خپل وښوی دا نوم پرې والوی، نه 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 خدای نه ما سوا بل شي باندې زه ذبح نه کوم. بیا ورته وایي چې خدای د خدای نوم به پرې نه حلوی نه چې مونږ کوم خوراک کوو مونږ د خدای نوم به خامخا اخلو. وایي ښه دا یو کار خو وکړه که نه. دې ورته انکار وکړه، خو هغه ورته وویل دا ورته وایي چې ګډ چیلې لکه مې راوړم زه به یې درله راوله، دا شیطان ورته وایي دا هم زما ذمهداري ده. دا خدای وایي دا شیطان هم د انسان د ګمراه کېدو دپاره قسم قسم حربې استعمالوي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه واقع لیکلې ده، یو سړی د دیوال تورې ته ملاس کړ، دا شیطان ولا راغی ورته یې لکه پاسه دا دیوال د باندې را پرېوځي، دا سړی د دیوال دغه سوري نه پاسېده چې پاسې دیوال را پرېوت، نو دا سړی د شیطان پسې ورمنډه کړې، وایي ته څوک یې؟ خدای در سره خو وکړه، تا خو زه د لوی مصیبته بچ کړم، خله چې مې پاسولم کړي دا دیوال به را باندې سره پروت دی او مړ به وم، خدای در سره خو وکړو دواګانې ورته شیطان، زه شیطان یم. نه نه مړ شیطان ته ګوره، انسان سره ښه ته ګوره، تا خو ما سره خو وکړله،
د مرګه دې بچ کړم، د دیوال د پریوتولو دې بچ کړم. تا خو خوب کړل او شیطان چا سره ښه کوي. وی زه شیطان یم که؟ وی نه شیطان چا سره کم ځای ښه کوي. وی ما را سره ښه نه دي کړی، بد مې را سره وکړل. وی شهید کېدې د شهادت ته مې وساتل. که دا دیوال د باندې را پرېوتی وي شهید شوی به وي. ما وی چې دی به ماته دا شهید کېږي جنت کې به راته ګرځي. ګوره قسم قسم حربې د استعمالوي، په مختلفو طریقو به دې تا د خدای د عبادت نه وباسي. نو خبره مې دې پورې کوله چې دا لاړه ورګه د خاوند سره مشوره کوم. حضرت ایوب علیه السلام ته ودرېدله چې دغسې یو سړی دی، یو طبیب دی، ما ته دا خبره وکړه، وایي ښځې دا شیطان دی خدای والا، دا زمونږ ازلي دشمن دی. ګورې پام کوه، تا ورته څه وایي؟ مې چې ورګه ښه تا دی خبره ومنله، که زه خدای جوړ کړم نو 100 دوړې به دې وام، 100 چوکې به دې وام. اوس که بله ښځه وې که نه وې چې ښه لا کټ کې پروت دی، ډوډۍ دې زه راوړم، ګټه دې زه کوم، بیمارې په اوبو دې زه ګرځوم، په شا دې زه ګرځوم، او لا چې جوړ شي ما به 100 چوکې وې، زه خپل کار کوه. دې زمانې ښځه وې زه مې ورسره کړي، په مړی به له ګوتې ښودو چې بېغمه دې کړم. لا ته ما به 100 چوکې وې، هغه ورته څه وایي تا دې خدای جوړ کړي نو 100 نه چې 1000 چوکې مې ووه، خو تا دې او هغه دې به مجبوره دی، ځکه چې هغه په بیماری کې مبتلا دی، او داسې بیماری کې مبتلا دی چې ټول وجود یې په هغه مرض انخطې دی. ما دې کتابونو کې دا راځي چې چینجي پې لګېدلي وو، هغه چینجي به یې راواخېست او په زخم کې به یې کېښوده، دروغ دي. ښه بس قرآن حکیم کې او حدیثو کې د مرض ذکر دی چې مرض پې ولګېد، او دا نه دي شوي چې چینجي پرېوته او بیا په زخم کې کېده، دا نشته. دا د په قصو په کتابونو کې شته، خو دا واقع غلط ده. بیماری پې ولګېدله، هغه بیماري دې ته ورسېده چې ژبې ته ورسېده. دا بي بي بار اوتې ده، او دې وخت کې چې بیماری دې ژبې ته ورسېدله نو د الله ته سوال وکړ. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خدایا ما ته دا بیماری ډېره زیاته ورسېده. او مفسرین لیکي چې دا لفظ یې وچ یا الله تر اوسه پورې خو ما ستا نه د بیمارۍ له جوړېدو سوال نه دی کړی. د بیبي به ورته ووایي چې ته سوال وکړه د خدای نه چې خدای پاک تا ته بیماري جوړه کړي، وی الله نه ما په حال خبردار دی، ولې سوال وکړم؟ دا د متوکلینو د اب دی. ګورې د هغې طریقه ده. مونږ خلک چې په بیمارۍ کې مبتلا شو د خدای نه به سوال کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا طریقه ښووله چې بیماري در باندې راشي د الله نه سوال وکړي، د خدای نه د جوړېدو سوال وکړي. او بیماری د خدای رحمت می درې قسمه، حدیث کې درې قسمه الفاظ راځي. یو حدیث کې راځي چې خدای پاک پچا بیماری راولي دې باندې ګناه راځي. بل حدیث کې راځي چې پچا خدای بیماری راولي نو درجه ول په بلندای. بل کې راځي چې پچا خدای پاک مرض او تکلیف راولي نو دا د خدای پاک د طرف نه پر انسان یو خپل قهر او غضب دی. نو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې یاره د دې بس پته لګي چې دا د خدای رحم کم یو دی، دا بیماری په کم لر کېږي، ګناهونه په کم لر کېږي، درجې په کمه بلندېږي. بوادر کې دا جواب هغه کړی د دې حدیثو درې واړو تطبیق یې کړی. بچی مړ شي نو کله فریادونه شروع کړل چې خدای زه دې لیدم، دا تکلیف په ما راولي بل څوک نشته. نو ته پوه شې چې دا د خدای قهر او غضب دی په ده باندې. او که ده فریاد ونه کړه خو خوشحال هم پې نه دی، د خدای نه ګړې وړې ونه ختې خو یاره ډېر پې خوشحال هم نه دی. نو پوه شې چې دا بیماري دا تکلیف د ده د ګناهونو د رجېدو سبب دی، دا د خدای قهر نه دی. او که دی پې خوشحاله چې شکر دی خدای چې تکلیف دې راوستي لږ ګناه پې رانه، شکر دی خدای چې دې نه زیات نه دی. نو دې سره خدای پاک د انسان درجې بلندوي. خو چې بیماري لرته ولګي نبي علیه السلام فرمایي چې ګورې دا مه وایه چې خدای دا زیاته کړې یا مې لرکوه، نه ده ووایه چې رب العالمین ته ما نه لرې کړې. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي د حاجي امداد الله صاحب رحمت الله علیه مجلس کې ناست وم، او حاجي صاحب رحمت الله علیه دا ډېر لوی ولي الله له زمانې تېر شوی دی. هغه د دې بیماریو د تکلیفونو د دې صفت یې کوو چې دې سره خدای ګناه رجوي او مرتبې ورسره بلندوي، او په خدای پاک باندې سړي د آخرت هغه تکلیف چې دنیا کې خدای ختم کړي. د دې صفتونه یې کول چې دې کې یو سړی راغی او حاجي صاحب ته کېناسته چې صاحب زه بیمار یم او ما ته دعا وکړه چې ما خدای پاک جوړ کړي. په مجلس کې چې څومره علما ناست دي
هغه ټول اوس په دې کې پریشان شو چې اوس به حاجي صاحب سوی کدا وي چې خدای پاک ته جوړ کې نو بیماری ته خو اوس دې لګیا وي چې دا خدای نعمت دی اوس دې له خدای نعمت ته ګناه پیدا کیږي اوس بوډا بابا وایي چې دعا کړه خدای نه چې ما خدای جوړ کې خدای دا مطلب دی چې خدای دا نعمت را نه لري کې دې بس وایي موږ هم پریشان شو چې اوس هم دې مجلس کې بیماری ته خدای نعمت وي اوس بوډا بابا له سوال کوي چې خدای لري کې لا بیماری دې خدای مطلب یې نعمت ته لري وی حاجی صاحب له خيار ویلا سوچ کې دې دعا کوم تاسو په مینه وای وی الله بهشکه چې بیماری ستاره لوی نعمت دی ستاره رحم دی او ستاره لوی نعمت ته به ګناه انسان نه رجه دا خیره سخت پیسانه درجه په بلنده خو خدای دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران دي دا نعمت زمل ډېر ګران دي نو الله دا نعمت ولا روح صحت په نعمت بدل کا څومره عجیب سوال شو دا نعمت ضرور نعمت پس دغه بدل کا نعمت بدل کا نو حقیقت دا چې ایوب علیہ السلام ته خو لوی نعمت او د خدای نه سوال نه کاوه چې دا خدای په ما درجه بلندای خو هغه ته ټینګېدې جو ګورې مونږ ټینګېدې نشو ورته یو صحابي راغی نبی علیہ السلام او پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړ له خپل وطن ته کال پس چې بیا راغی دومره تپشه او دومره نری چې نبی علیہ السلام اړونه پیژند دیراغه پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې خدای رسول دې نه پیژند وای نه وای دا په اوس کالنې صحابین د فلان کې علاقې کې رااله مو پتا ایمان راوړ هله کته هو غټ شرف غټ کټ سره وي دا تا باندې ستل شي وي وای ته دعا خو نه کې نبی هم صاحب کشف دعا خو نه کې ویږي کوم وای سوي وای دا سوال د خدای نه کوم چې الله کوم عذاب تماله په آخرت راکې ناغه په دنیا کې راکا چې آخرت ته پاک لار شي اللهم یا خدای چې ما کان هغه چې معذبک فی الاخرته کته مال یو عذاب راکونګي په آخرت کې نو رب العالمین هغه عذاب مال په دنیا کې راکې خو چې آخرت کې را لرانه کې نبی رسول الله خدای بنده دا دې سوې نو د دنیا کې ټینګې دي جو نه آخرت کې ټینګې دي دا نو وګوره دا سی وای چې الله کوم عذاب په آخرت کې راکې نو دنیا کې ممته وساته او په آخرت کې ممته وساته کوم ذات چې دا پولی شي چې د آخرت په دنیا کې لدر کې نه غزاد دام پولی چې دلته هم درنه کې ولته هم درنه ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب العالمین دنیا کې خپل جون راکا د تکلیف او د مصیبت نه پاک او په آخرت کې خپل جون راکا تکلیف او مصیبت نه پاک او د جهنم د اور نه وساته ایوب علیہ السلام چې کله جبه تا غزر ورسید او یا الله خدای اوس باقی ستاره عبادت نه پاتې کېږي د خپل ځان په تکلیف نو خو ستا په دې خله چې د ستا کوم نو مخلمنو بیماری مې دې خله ته ورسېدله نو رب العالمین اوس نور تکلیف زیاتېږي او تکلیف باندې بیا هم نه ما خو ستا نو مغشتل او ستا ذکر پاتې کېږي الله ته سوال وکړه الله رب العالمین فرمایي فاستجبنا له من ولا دعاء قبول او هغه فکشفنا ما به اتکم من در انس تکلیف هم متلرک هغه تکلیف هم ته ختم کړ نو ان شاء الله صادر ګرځي پورا تعاون کې جمعه سره ان شاء الله مونږ کار بند کړی ولې چې مونږ سره کم کار کړو نه کې مونږ قرضداري شوی ته پیسې هم قرض کړې سیمټ والام لګي پیسې پاتې دي تاسو مهرباني وکړئ اطمینان سره که خیر ته چنده کې سره اخلاص کیږي چې مرګرو هغه وکړي چې ان شاء الله مونږ باقي کارم کې خیر روانو بر دویم چت با نو به هر صورت دا خزه نشتا الله دعا قبول کړه چې تبار اوته داو جبريل علیہ السلام راغی حضرت ایوب علیہ السلام او دا ته وایي چې حضرت جبريل علیہ السلام ولې کې اوبر راوړي په هغه اوبه واخلو دا اوسکا هغه په اوس کې ورا پاسه وې دا خو د پاسې دونه ما ایوب علیہ السلام ته وایي ته ما ته نه ګوره پاسې دونه بیروچت جبريل علیہ السلام دې مټ کیونه مو په دې ترخ کې وروچته او چې وروچته کوي او سو قدم والی او 12 قدمه بوته دا غزنه 12 قدمه بوته د خپل کې ته کول ځمکه له راو براوه دا یو وخت په دې ځمکه له راو براوه دا بل امر راو براوه دا یو وخت په دا چې کوم ځای کې وبرول هغه کې خدای پاک ګرمه وبرو وسته او چې دا بل وخت په وبرول هغه کې ولا خدای پاک یخ وبرو وسته دا پیغمبر معجزه هغه ګرم وبو کې شابه ولا هغه کې ولا بل او دا یخ وبو اوسکا هغه اوس کله خدای پاک ظاهری باطنی چې څومره بیماری او پاغسات لري کا ټیک ټاک او حضرت جبريل علیہ السلام له خشتخ کله جوړه راوړه درې خمو د جنت نه غوته واغسته او خشته تاج ولا لور پسره کې ورته او مزیدار بستر ولا لور پاغه کېنه خواته لري ودلته کېنه دا خلک چې وسراله غریب خواره چې څنګه رانه وته وې کتل غزیته نو خاوند دي نشته جبريل علیہ السلام ولا خاوند دي نشته ول غریب په جړا
او یا خاونده اس پته نه لګي چې شرم خو خوړې او که چېرته مرغۍ او حیوانو تختولې دا څه شو په ځان یې راکېښودی ښځو کې خو فریاد زیات دي حضرت ایوب علیه السلام ورته آواز وکړه ښځې درې خوړه چې ولې چغې وې ویې دلته زما خاوند نو څه شو اوس خو یې پېژنې چې خاوند مې وختي په کوم حال کې و د خوار د لاس نه خپل راقولو نو او اوس خو یو لوی شاهي شخصیت جوړ شوی دی دلته زما خاوند و تا نه لیدلی دی چې د شرمه خو تختو که زمري وتختو وایي ستا خاوند کوم ځای و وایي دا دی پروت و که نه وایي ښځې سوچ وکړه خاوند دې دلته څه کول دا دی پروت و څه شي وتختو وایي دا دی پروت و زما خاوند غریب بیمار و که نه وایي ته دې خاوند پېژنې څه ایوب علیه السلام ورته وایي نو په خندا شو ورته ایوب علیه السلام نو چې په خندا شو وایي دا ته جوړه ایوب یې وایي زه هغه ستا خاوند ایوب یم الله تعالی په ما رحم وکړه ما نه خدای پاک هغه بیماري لرې کړله خدای پاک جوړ کړم قرآن حکیم کې الله سوی وآتیناه اهله ومثلهم معهم الله ولا خپل بال بچ ورکړه نو بعض مفسرین لیکي چې خپل بچو ولا واپس الله را جمع کړل او هغه خپل ښځې ولا واپس جمع کړل محققین مفسرین لیکي چې داسې نه وه خو خدای پاک ولا نور زامن ورکړل نور بچي ولا خدای پاک ورکړل او نور ښځې ولا خدای ورکړل ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للذاکرین دا زمونږ د طرف نه یو رحمت و په ده باندې او یو نصیحت و مال خدای بیا ورکړ بخاري شریف کې حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې ایوب علیه السلام لمبل نو مولخان د سرو زرو پې راغل د سرو زرو د مولخانو باران شو پې نو ده ورته لمنو غوړوله وغیره نیول او خپل څادر کې رامنډل رب العالمین ورته فرمایي چې ای ایوب ته ما مستغني کړی نه تا له خو ما مالداري درکړې ده نو ته دې پسې مو ټوپونه وې او دا به را جمع کې وی الله ستا د برکت نه زه هېچرې مایوسه نه یم ستا د برکت نه زه مستغني یم خو ستا برکت دی چې څومره ډېر هغه مرسته دی نبي اسلام فرمایي نه هغه وخت خدای پاک مال دولت ځمکې جیداد نوکران خادمان د هغې نه الله زیات کړي زموږ مفسرین حضرات چې دا واقع لیکي وایي دې نه ډېرې مسلې معلومېږي یو مسله خو دې دا معلومېږي چې په نیکانو خلکو باندې د الله تکلیفونه راځي نو اوس هم که په یو نیک سړي او تکلیف راغی نو دې دا نه و چې په ما خدای قهر او غضب دی دې فریادونه نه که چغې دې نه وایي نو دا بیماري د ده لپاره د ګناه د رجېدوم سبب دی او د درجې د بلندېدوم سبب ګرځي دویم عام مسلمان باندې که تکلیف راشي نو دې ځان ته د ایوب علیه السلام او د نور پیغمبران را مخکې کړي چې که په ما بیماري راغله زما زوی مړ شو مثلا ما ته بل تکلیف راغی زما مال لاړ نو ګوره ایوب علیه السلام د خدای څومره خوښ پیغمبر دی هغه څومره تکلیفونه راغلي مال هم ته تللی و بچي هم ته تللی و نوکران هم تللی و ګډې چیرې هم تللی نو د مصیبت په وخت کې به فریاد نه کوې ځان ته به همدغه پیغمبران را مخکې کوې درېیمه مسله ته دا معلومېږي چې د خدای د رحمت نه او د نعمت نه به مایوسه کېږې هم نه که مال چې دنه خدای واغېست نو الله په دې قادر دی چې د هغې نه دله واپس زیات درکړي آتیناه اهله ومثلهم معهم چې څومره بال بچو هغه م ورکړه چې څومره ښځې وې هغه م د هغې دوچن وله الله تعالی ورکړل او بل رحمت نعمت اغشتل هم د خدای کار دی واپس ورکول هم د الله اختیار نه سړی په دې قادر دی چې ځان له مال را جمع کړي تر څو چې خدای پاک امداد نه کړي نه د خدای